د کندهار تلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. د تېرې اونۍ یوه مهمو خبرونو ته مو اسدالله زړه اسمان هرکلی کوم. په سهار کې هم د شنبې د ورځې مهم خبرونه. د 721 بې ځایه شوو کورنۍ سره د نقدي پیسو مرسته وسول. ولایت مقام د جنګ جګړو وچکالۍ له کبله د بې ځایه شوو کورنۍ سره د خپلو مرستو په دوام یو ځل بیا د 721 بې ځایه شوو کورنۍ سره د نقدي پیسو مرسته وکړه چې په مرسته ترلاسه کوونکو کې د بېلابېلو ولایتونو په ګډون د کندهار د خاکریز، نیش، شاولیکوټ، ارغسان او معروف ولسوالۍ اوسیدونکي شامل وو. د شنبې په ورځ د مرستیالو سرپرست ولي عبدالحنان منیب په مشرۍ د ګڼو سکتوري ادارو د مسؤلینو او د مرکز کابل څخه د راغلي پلاوي په حضور کې د 721 داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره د نقدي مرستو د ویش لړۍ پیل سوه. د مرستې د توزیع پر مهال مرستیال او سرپرست ولي عبدالحنان منیب وویل چې ولایتي ادارې تل هڅه کړې ترڅو د مرکزي ادارې او همکارو مؤسساتو په مرسته د راستنېدونکو کډوالو او د جنګ جګړو او وچکالۍ له کبله د داخلي بې ځایه شوو کورنیو لپاره مرستې راجلب او دلته یې په مستحقو کورنیو باندې وویشي. ښاغلي منیب وویل د ولایتي ادارې په هلو ځلو او د جمهور رئیس محمد اشرف غني په ځانګړې لارښوونه د هیواد په سطحه د 12029 بې ځایه شوو کورنیو سره نقدي مرستې کیږي چې د یادو نقدي مرستو څخه به دلته کندهار کې هم 721 کورنۍ برخمنې سي. مرستیال او سرپرست والي وویل د یادو 721 کورنیو لپاره د جمهور رئیس په لارښوونه 10,815,000 افغانۍ مرسته ځانګړې شوې چې هرې کورنۍ ته به 15,000 افغانۍ ورکول سي او په خبره یې د یادې توزیع لپاره د ګډ هیئت له لوري 2 میاشتې سروې ترسره شوې او نن د کډوالو چارو ریاست او د مرکز کابل څخه د راغلي پلاوي په حضور کې ورته عملاً د مرستو لړۍ پیل سوه. د رئیس صاحب جمهور د خاص پیرودنې له مخې چې د هیواد په سطحه د داخلي بې ځایه شویو لپاره د مهاجرینو وزارت له طریقه 180 میلیونه مساعدت منظور شوی و چې د کندهار سهم په دې کې 10 میلیونه 8,15,000 افغانۍ کېدلې. نو د مختلفو ادارو د کمیټې چې یو طرزالعمل وجود درلودی چې په هغه کې د ولایتي شورا او د اړوند ادارو نمایندګانو په ذریعه باندې سروې وسوله چې د دغه بې ځایه شویو فامیلونه 721 فامیله کېږي. سروې تکمیل شوې ده. نو نن یې دغه پیسو د توزیع لړۍ رسما پیل شوله چې د هر فامیل لپاره 15,000 افغانۍ مساعدت دی هغه به نن ورته ورکول سي. که څه هم د ولایتي ادارې په هلو ځلو تر دې مهاله د زرګونو بې ځایه شوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو، نقدي پیسو او په دې وروستیو کې د زرنج موټرسایکلانو مرستې شوي دي، خو مرستیال او سرپرست والي وایي چې د راستنېدونکو کډوالو او د داخلي بې ځایه شوو د سرپناه د نشتون ستونزه به هم ډېر ژر حل کړي چې په خبره د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کډوالو ښارګوټی منظور شوی او همداراز په پنجوایي ولسوالۍ کې د کډوالو د ښارګوټي چارې هم روانې دي. د شهید شوو پولیسو د سلګونه کورنۍ سره په کندهار کې مرسته وسول. د شنبې په ورځ مرستیال او سرپرست والي عبدالحنان منیب د پولیسو د هغو کورنۍ سره د غنمو د مرستې لړۍ پیل کړل چې د کورنۍ غړي د پولیسو په لیک کې شهیدان شوي دي. په دغه مرسته کې ټول 180 ټنه غنم شامل دي چې تر 900 پر زیاتو د پولیسو شهیدانو پر کورنۍ به وویشل سي. مرستیال او سرپرست والي عبدالحنان منیب وایي چې د کندهار ولایتي ادارې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستې لړۍ راپیل کړې ده. نوموړي دغه څرګندونې کندهار راډیو تلویزیون ته هغو کورنیو ته د غنمو د مرستې د ویش پر مهال وکړې چې د کورنۍ غړي د پولیسو په لیکو کې شهیدان شوي دي او یا د بدن غړي له لاسه ورکړي. دغه د شهیدانو فامیلونه د پولیسو په برخه کې 901 فامیله دي چې 180 ټنه غنم دي. د هر فامیل لپاره به 4 ګونۍ یا 4 پارسله غنم توزیع سي. ترڅنګ مو چون دلته شهیدان ډېر شوي دي تصمیم دا دی چې نور کومک د مرکزي ادارې څخه واخلو. مرستیال او سرپرست والي وایي د دې ترڅنګ په پلان کې لري چې په راتلونکي کې د امنیتي ارګانونو له نورو هغو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي چې د کورنۍ غړي د پولیسو په لیکو کې له لاسه ورکړي وي. هغه له هغو کورنیو مننه وکړه چې خپل اولادونه د پولیسو لیکو ته لیږلي دي. خو بیا هم دا په دې معنا دي چې موږ د خپلو شهیدانو سره د دوی د فامیلو سره همدردي لرو. دوی به همیشه زموږ په زړه کې ځکه دوی د هیواد د خاورې او زموږ د ناموس دپاره قربانۍ ورکړي دي. نو دا په دې معنا دي چې دوی زموږ په زړونو کې دي. دوی به هېڅ وخت موږ هېر نه. خپله د پولیسو هغه کورنۍ چې دغه مرستې ترلاسه کړې ډېر خوښ دي، خو له دولت څخه د دغه ډول نورو مرستو غوښتنه هم کوي. دوی د کندهار له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت څخه مننه وکړه چې مرسته یې کوي.
شهید شوی دی چې د پوستې قومندان و د روژې پر 18مه چې نیم ساعت روژه ماته پاته و کور یې ودان زموږ سره مرسته کړې ده اوس هم بیا راسره کړې ده بیا راسره کوي شهید شوی دی په قومندانۍ کې مقصد واده زموږ سره کومک کوي کور یې ودان هر څه شوی دی قربان شم نو دولت موږ ته کومک کړی ده نو کومک د دې بعد هم کوي موږ بیخي خوشحاله یو دعا کوو معلولین چې زه خپله سرباز یم ګوره لاسونه مې خپله دواړه د لاس ورکړي دي د وطن په خدمت کې او د جناب رئیس صاحب جمهور څخه مننه کوو چې وروره د دې خوږو خلکو دپاره د دې خوږو شهیدانو معلولینو دپاره همکاري کوي مرسته کوي. باید وویل سي چې د کندهار ولایتي ادارې تر دې مخکې هم د پولیسو د کورنۍ په ګډون له نورو ګڼ شمېر بېوزله کورنۍ سره اړینې مرستې کړي دي. ولایتي چارواکي وایي چې د مرستو د ویش لړۍ ته به دوام ورکړي او د بېوزلو لاسنیوی به وکړي. اوس هم د یکشنبې د ورځې مهم خبرونه. په کندهار کې د پاکستان جنرال کونسل د مرستیال او سرپرست والي سره ولیدل. دغه لیدنه چې د یکشنبې په ورځ په ولایت مقام کې ترسره سول پکښې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې اترې سوې. په لیدنه کې د کندهار ولایت مقام سکتوري او د کندهار د بهرنیو چارو رئیسانو هم ګډون کړی و. په لیدنه کې د پاکستان کونسل ژمنه وکړه چې د کندهار سره په تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرستې پراخې کړي. مرستیال او سرپرست والی عبدالحنان منیب په کندهار کې د پاکستان له جنرال کونسل دوست محمد وزیری سره ولیدل. ښاغلي منیب د پاکستان له جنرال کونسل سره د لیدنې پر مهال له نوموړي مننه وکړه چې هیواد یې له افغانستان او په خاص ډول له کندهار سره په تعلیمي روغتیايي او ډیرو نورو برخو کې مرستې کړي دي. هغه د پاکستان سره د اړیکو د لا پراختیا هیله وکړه. مرستیال او سرپرست والی د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دلته په کندهار کې د پاکستان کونسلګري عامو افغانانو او دغه راز سوداګرو ته د ویزې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي چې د ده په وینا دا چارې پاکستان ته تلونکي کسان د لازمو اسانتیاوو څخه برخمن کړي دي. نوموړي د پاکستان له کونسل څخه غوښتنه وکړه چې کندهار ته د سکالرشیپونو په برخه کې زیاته پاملرنه وکړي او دغه راز له کندهار سره په ورزشي برخه کې هم مرستې وکړي. مرستیال او سرپرست والي د دې ترڅنګ له پاکستاني جنرال کونسل څخه غوښتنه وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دي د هغو مسافرو لپاره هم یو عصري تمځای جوړ کړي چې د ویش او چمن ښارګوټي پر دروازه تګ راتګ کوي. هاخوا دلته په کندهار کې د پاکستان کونسل دوست محمد وزیری مرستیال او سرپرست والي سره ژمنه وکړه چې پاکستان به د تعلیمي برخې ترڅنګ په ډیرو نورو برخو کې له کندهار سره خپلې مرستې جاري وساتي. د ویل چې هیواد له افغانستان سره پیاوړي اړیکې غواړي او د همدې هدف لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې اترې روانې دي. هغه ژمنه وکړه چې په تجارتي برخه کې به افغان سوداګرو ته د ویزې او نورو برخو کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ښاروالیو لپاره نوی جوړ شوی قانون د ښاریانو لپاره تر مخکني قانون ډېرې اسانتیاوې لري. د کندهار سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایي د نوي قانون د وضاحت ترڅنګ ویل چې تیر کال 18 پرمختیایي پروژې بشپړې شوي دي او پر 2 نورو یې کار روان دی. نوموړي خبریالانو ته د مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د ښاروالۍ د چارو په اړه نور معلومات هم وړاندې کړل. کندهار ښاروال محمد نسیم رضایي وایي په تیر مالي کال کې په ښار کې 20 لویې پروژې په پلان کې نیول شوي وې چې له جملې څخه یې 18 بشپړې شوي او پر 2 نورو کار روان دی چې په خبره یې په 1998 مالي کال کې به بشپړې شي. ښاغلي رضایي زیاته کړه چې د جمهور رئیس له لوري کندهار ښاروالۍ ته په ورکول شوې 14 میلیونه او 4 لکه افغانیو تشویقي بودیجه په ښار کې 2 لویې پروژې بشپړې شوې او هم وایي چې د ښاروالۍ ریاست له لوري د مؤسساتو د همکارۍ له مخې د ولسي تړون له لارې د 150 پروژو چارې روانې دي. محمد نسیم رضایي زیاته کړه چې په 1999 کال کې د ښاروالۍ لپاره په 14 فصلونو او 240 مادو کې نوی قانون تصویب شو چې تر مخکني قانون زیاتې اسانتیاوې لري. نوموړي وویل د زرغون ښار پروګرام له لارې پر ښار زرغون کمربند راګرځوي چې کارونه یې په چټکۍ روان دي او هم د ښار په منځ کې سرسبزي زیاتوي او هم یې ورسره د نورو پرمختیایي چارو په اړه معلومات ورکړه. طابق د یو منظم پلان په کندهار ښار کې تقریبا تیر کال 20 پروژې په نظر کې نیولې وو چې د مالی کال د شروع څخه بیا تر ختمه پورې تقریبا 18 پروژې موږ پای ته ورسوه، یعنی 18 پروژې مو اکمال ته ورسوه چې هغه کندهار عزتمن ولس د هغه پروژه څخه استفاده کوي او ګټه ځینې اخلي چې په هغه کې په مجموع کې تاسو په جریان کې یاست چې کندهار ښاروالۍ په لومړي قدم کې 15 بلاکونه د ګمرک په ساحه کې یعنی زاړه ګمرک په ساحه کې هغه دکانونه جوړ کړي چې خلکو ته د اشتغال زمینه مساعد شوه او همدارنګه کم کسانو چې په امچایي جاده کې الته ملکیتونه تر استملاک لاندې راغلي هغوی ته په بدیل کې ورکول شو چې دا ټول دکانونه هغوی ته توزیع شوه.
نور دغسې پروژې چې په کندهار ښار کې تاسې په جریان کې یاست چې د چاولي کوټ او تیرې اډه یو له مهمو پروګرامو څخه و چې کندهار ښار کې وزنداره موټران موږ به د کندهار ښار څخه چې د اروزګان او تیرین کوټ سره راته مقصد پر لار باندې مقصد ښار ته داخلي دی کندهار ښار ښاري ساحه سړکونه به خرابول دغه مخنیوي وکړي چې هلته مو اډه ورته جوړه کړي چې فعلا هغه اډه فعاله دی چې په دې کار کې محترم والي صاحب محترم سرپرست والي صاحب د کندهار د کندهار ښار والي صاحب کومک وکړي چې موږ دا اډه جوړه کړه او فعلا اوس فعاله دی. همدارنګه تاسې د حبیبي واټ کې په جریان کې په استثنا د سړک تقریبا دواړه طرفو ته شرق و غرب ته چرۍ پلچک او پیاده روونه ورته جوړ شوه. د کندهار سرپرست ښاروال وایي د روان 8 مالي کال لپاره یې د خلکو په غوښتنه 25 پروژې پلان کړي دي. هغه زیاته کړه کندهار ښاروالي په پلان کې لري چې په روان 8 مالي کال کې 25 د اړتیا وړ پروژې پلي کړي. دغه پروژې چې د ښار د مشورتي بورډ او ښاریانو د غوښتنو پر اساس پلان کړي دي چې پکښې یو شمېر سړکونه، پارکونه او یو شمېر نورو برخو کې اړتیاوې شاملې دي. ښاغلي رضایي وویل په همدغه مالي کال کې 622 میلیونه افغانۍ بودیجه د کندهار ښاروالۍ لپاره ځانګړې شوې چې له جملې څخه یې 318 میلیونه افغانۍ انکشافي او پاته یې عادي بودیجه ده. په کندهار ښار کې په اساس د ضرورت او په اساس د معلومات او د خلکو د نظریاتو مطابق 25 پروژې ځان کړي دي چې په هغه کې د پارکونو جوړول دي، د سړکونو جوړول دي، د سړکونو کیریزي ده او 4 سیټه عامه تشنابونه د ښار په مختلفو ساعتو کې دي. د کندهار هغه سړکونه چې مقصد داغیرې غواړي د هغه پروګرامونه دي او داسې مختلفو نو ډېرې پروژې دي چې موږ په کندهار ښار کې د کندهار ښاریانو په مشوره سره د په نظر کې نیولې دي چې دا ټوله په کندهار ښار کې انشاءالله موږ د دغه کال مالي کال د شروع څخه چې اوس موږ پر هغه باندې کار کوو او همدارنګه چې موږ په تیرې او شاولي کوټ اډه کې هلته یو اډه جوړه کړه. هلته تقریبا 122 بابه دکانونه وو مګر خلکو غوښتنه دا وه چې موږ ته مځکې هلته په کرایه راکړئ یا موږ ته یو بل بلاک جوړ کړئ چې موږ سږ کال خوشبختانه 1 یا 2 بلاکه موږ په نظر کې نیولې دي. هیر د نوي کندهار ښاروالي په تیر کال کې د ښار په بیلابیلو برخو کې دوکانونه او مارکیټونه جوړ کړي چې په دې سره د ښاروالۍ په عوایدو کې زیاتوالی راغلی او هم یې په ښار کې پراختیایي کارونو ته زمینه برابره کړې. اوس هم د دوشنبې د ورځې مهم خبرونه. د تیر مالي کال پرمختیایي بودیجه 95 سلنه مصرف شوې ده. یا د څرګندونې د اقتصاد رئیس ګل محمد آرین په پی ډي سي او ولایتي پرمختیایي غونډه کې کړې ده. غونډه چې د مرستیال والي عبدالحنان منی په مشرۍ په ولایت مقام کښې جوړه شوې وه. د ټولو سکتوري ادارو د مسؤلینو ترڅنګ د مؤسسو استازو هم پکښې ګډون کړی و. مجلس کې د تېرو او راتلونکو فعالیتونو ترڅنګ د پروژو پر همغږه کولو هم ټینګار شوی. پی ډي سي یا ولایتي پرمختیایي غونډه چې د مرستیال والي عبدالحنان منی په مشرۍ ولایت مقام کې جوړه شوې وه پر مهال د اقتصاد رئیس د تیر مالي کال د پروژو او انکشافي بودیجې په اړه معلومات وړاندې کړل. ګل محمد آرین وویل چې 1409 کال کښې کندهار ته ورکړل شوې 50 میلیونه افغانۍ بودیجه څه باندې 49 میلیونه افغانۍ مصرف شوې چې په مرستې 10 پرمختیایي پروژې تکمیل شوي او 49 نورې دوام لري. نوموړي د دې ترڅنګ د 114 مؤسسو لخوا هم د 28 میلیونه ډالرو د مصرف یادونه هم وکړل چې په مرسته یې د خلکو د هوساینې او پرمختیا په برخه کې اړین خدمتونه وړاندې شوي دي. هغه د 1409 مالي کال لپاره د ترتیب شوي انکشافي پلان یادونه هم وکړل چې د اصلاح پروګرام په مرسته نهایي شوی او مهمې پروژې پکښې ځای شوي دي. دغه راز غونډه کې د سکتوري ادارو مسؤلینو هم د خپلو فعالیتونو او پلانونو په اړه بشپړ معلومات وړاندې کړل او ډاډ یې وښود چې د خلکو ستونزې تشخیص کړي او د هغوی په غوښتنه یې اغېزمنې پروژې او اړین خدمات وړاندې کړي دي چې په تطبیق سره یې ګڼې اسانتیاوې هم رامنځته شوي دي. د مؤسسو مسؤلینو هم غونډه کې د خپلو فعالیتونو او هغه خدماتو یادونه وکړل چې په بېلابېلو برخو کې د اړوندو سکتوري ادارو سره ترسره کړي دي. دوی د حرفوي زده کړو، روغتیایي خدمتونو او زراعتي محصولاتو په برخه کې د هغو پروژو یادونه وکړل چې تر ډېره د سیمې د اوسېدونکو په اقتصادي وده کې اساسي رول لرلی شي او په تطبیق سره یې خلکو ته شغل پیدا شوی او د کسب خاوندان شوي دي. دغه راز د غونډې وروستیو کښې مرستیال والي عبدالحنان منیب د سکتوري ادارو ترمنځ د ونیزو غونډو پر جوړولو او د پروژو د کیفیت ترڅنګ پر نوښتونو هم ټینګار وکړ او د مؤسسو مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړل ترڅو د سکتوري ادارو سره خپلې پروژې همغږې او پلي کړي.
ښاغلي منیب د اوبو کمښت هم یوه لویه اساسي ستونزه وبلل چې د کندهار اوسېدونکي ورسره لاس او ګرېوان دي. هغه د موسسو څخه وغوښتل چې د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي او په اړمنو سیمو کې د اوبو شبکې جوړې کړي. د یادونې وړ ده چې د غونډې وروستیو کښې د موسسو استازو هم ډاډ وړاندې کړ چې د امکان تر حده به مهمو ستونزو ته لاسرسی پیدا او د ولایتي ادارې په غوښتنه به پروژې پلي کړي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو مخالفینو اړوند 3 شبکې چې 13 تنه پکې شامل و نیولې دي. د کندهار ولایت مقام مطبوعاتي دفتر مسؤلین وایي دغه نیول شوو کسانو په کندهار ښار کې د تورستي بریدونو ترڅنګ پر لویو لارو د امنیتي ځواکونو پر کاروانونو او دولتي قرارګاهو باندې هم بریدونه کول. د کندهار د ملي امنیت ریاست د تیرې یوې اونۍ په جریان کې د وسلوالو مخالفینو اړوند 3 شبکې چې 10 تنه پکې شامل و او ترور، انفجار، انتحاري او وسلوال بریدونه یې سازماندهي کول او ترسره کول ونیول. یاد مخالفینو په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاهو، امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو باندې وسلوال بریدونه ترسره کول. همدارنګه یې په لوی لارو کې ماینونه او چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کول چې بعضې وختونه به همدغه ښخ شوي ماینونه او چاودېدونکي توکي پر عامولس چاودېدل او له امله به یې زیات شمېر بېګناه کسان په شهادت رسېدل. دغه راز د یادو ترهګرو ډلو غړو مکتبونه سوځول، روغتیایي کلینیکونه یې د امولس پر مخ باندې بندول، د امولس کورونو ته ورتلل او په زور او جبر سره یې له هغوی څخه نقدي پیسې او خوراکي توکي اخیستل چې هغوی یې د زیاتو ستونزو سره مخ کړي وه. د یادونې وړ ده چې نوموړو په دې وروستیو کې پلان درلود چې په کندهار ښار کې وحشت او دهشت خپور، دولتي مامورین، دیني علما او قومي مشران ترور او په شهادت ورسوي. خبرپاڼه لیکي چې دغه موضوع د امولس په ځانګړې همکاري د کندهار د ملي امنیت ریاست د بیداره او ویښو منصوبینو لخوا کشف او په یو شمېر ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو په پایله کې یاد مخالفین ونیول شول. بین المللي ټولنې په کندهار کې له افغان سرتیرو سره نظامي مرسته وکړل. د کندهار 215 اتل کلي اردو مرستیال برید جنرال ارکان حرب عبدالرحمن پرواني وایي د امریکا د غوث ملاتړ ماموریت له لوري ورسره تر 100 د زیاتو نظامي بېلابېلو موټرانو مرسته شوې. ښاغلي پرواني وایي دا چې د ګډو امنیتي ځواکونو ژمني عملیات بریالي او وسلوالو مخالفینو ته پکې زیات اندازه مالي او ځاني زیانونه واوښتل. همدا ډول به راتلونکي پسرلني عملیات هم بریالي او له پرمختګونو سره به مل وي. د کندهار د 215 اتل کلي اردو مرستیال برید جنرال ارکان حرب عبدالرحمن پرواني چې د دوشنبه په ورځ له کندهار ملي رادیو ټلویزیون سره خبرې کولې ویل چې د ناتو د غوث ماموریت یا بین المللي ټولنې له لوري ورسره د بریالیو عملیاتو په موخه د نظامي موټرانو مرسته شوې. په دغه مرسته کې هم وی ټانګان، ام اف او پورکلیپټ موټران شامل دي چې له افغان ځواکونو سره به په راتلونکو پسرلني عملیاتو کې چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه له نوو پلانونو سره پیلېږي ګټه به ورڅخه واخیستل سي. زیره‌ای که شما اینجا می‌بینین از طریق نیروهای حمایت قاطع که در شرایط متحده آمریکا بر ما امروز توزیع کرده جدیداً که تعداد ما در لواهای اول، لوای دوم، سوم توزیع کردیم و این باقی مانده که در اینجا شما می‌بینین و اینا به لوای چهارم ارزگان، لوای سرحدی و نظامه در آینده نزدیک توزیع خواهد شد. د 215 اتل کلي اردو مرستیال دغه راز د تیرو عملیاتو په اړه هم خبرې وکړې. د وایي د کندهار د میوند، ژړۍ، خاکریز او شاولي کوټ ترڅنګ د روزګان او زابل په یو شمېر ناامنه سیمو کې هم د اتل 23 په نوم بریالي عملیات ترسره کړي چې پکښې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. ښاغلي پرواني د ملي اردو او ګډو ځواکونو د عملیاتو د پرمختګ اړوند هم خبرې کړي. د په خبره سرتیري تر پخوا خورا مسلکي سوي او په تعلیم او تربیه سمبال دي چې دې چارې ورسره د جنګ او محاربې په ډګر کې خورا لویه مرسته کړې. نوموړی وایي دا مهال د کندهار په 215 اتل کلي اردو کې د تعلیم او تربیې په څانګه کې 1911 تنه سرتیري په مسلکي زده کړو بوخت دي څو وروسته ورڅخه د عمل په ډګر کې کار واخلي. ما عملیات اجرا شد، نتیجه خوبی را که به بار آورد. بالای افراد طالبان، مواضع مستحکم طالبان و قرارگاه طالبان در مجموع دیپای طالبان از بین رفت. در این تعداد زیاد طالبان کشته و زخمی گردیدند که ما برای مردم با شمامت زون جنوب اطمینان میتیم که ما آمادگی عملیات بهاری را هم داریم که لله الحمد با کمک و یاری شما مردم زون جنوب و سربازا و بریدملا افسرهای قهرمان قوای مسلح که در اینجا اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی با تیم مشترک ان شاء الله عملیات های بهاری را هم آغاز خواهیم کرد و آمادگی داریم.
دغه راز سرتیري او افسران وایي دوی چمتو دي چې په پوره میړانه او زړورتیا د خپل هیواد خلکو او خاورې ساتنه د خدای هیواد او دندې تر شعار لاندې وکړي. د دوی په خبره دښمن دا مهال د جنگ په ډګر کې خورا ضعیفه سوی او وس نه لري چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې وجنګیږي، نو ځکه د عام خلکو له کورونو څخه هر کله د سپر په توګه کار اخلي. ولا بس هیواد مینه ډیره زوروره ده، زه هم نشم ویلی. نو وطن مینه خو داسې مینه ده چې هر افغان باندې دا فرض دی باید د خپل وطن خدمت وکړي. علمان روزګان هر ځای کې موږ وظیفه اجرا کوو، څوک پولیس موږ تن کې وینه وي دا وظیفه به موږ اجرا کوو. ما فقط صادقانه خدمت میکنیم، همه یک برادر هستیم، یک اردوی ملی هستیم، میخواهیم به افغانستان خدمت کنیم. هیره دې نه وي چې افغان حکومت د افغانستان په ناامنه سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو په موخه د ملي اردو په چوکاټ کې سیمه ییز ځواک رامنځته کړی. د ملي اردو دغه سیمه ییز ځواک تر دې مهاله د کندهار د پنجوایي، ژړۍ، شاولي کوټ او ارغنداب ولسوالیو ترڅنګ په زابل او دایکنډي کې ځای پر ځای سوي چې د مسؤلینو په خبره د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې خورا بریالي روان دي. اوس هم د سه شنبې د ورځې مهم خبرونه. په لومړي ځل د هیواد په کچه د خپلواکۍ، سولې او ملي یووالي د اتل ستر جنرال عبدالرزاق خان په نوم د لوړو زده کړو د فارغینو جشن جوړ شو. په یاد جشن کې 8000 کډوالو چې 2.5 یې فارغین و ګډون کړی و. د دغه پراخو مراسمو یو تن تنظیمونکي محمد هادي عالمي وویل له دې جشن څخه هدف دا و چې نړیوالو په ځانګړي ډول تروریست پالونکو هیوادونو ته وښیي چې میلیونونه او زرګونه ځوانان د علم او زده کړو له لارې د ستر جنرال عبدالرزاق خان د ارمانونو او هیلو ساتنه کوي. نوموړي شهید ستر پاسوال عبدالرزاق خان هغه میړنی شهید یاد کړ چې د ټولو افغانانو په زړونو کې لا هم ژوندی دی. د په وینا شهید د دې خاورې او خلکو لپاره ډیر ارمانونه درلوده، خو د هیواد دښمنانو هغه پرې نه ښوی چې هیلې یې پوره او افغانان د یو هوسا ژوند خاوندان سي. هغه زیاته کړه دغه ځوانان چې نن په دې لوی تالار کې راټول سوي دا هڅه او کوشش کوي څو د شهید نیمګړي ارمانونه پوره کړي. هیره دې نه وي چې د سولې او خپلواکۍ ملي اتل شهید ستر پاسوال عبدالرزاق خان څه موده مخکې د کندهار ولایت مقام کې د یو ترهګریز برید پر مهال په شهادت ورسید. د هغه شهادت یوه لویه غمیزه او د هیواد په ګوټ ګوټ کې د لویو غونډو پر مهال پر شهید باندې برید یو نه بخښونکی عمل وبلل سو. ملي اردو په هلمند کې د جګړې د لومړۍ کرښې پر جنګ ځپلو مرستې ویشي. د ملي اردو مسؤلین وایي دوی په ګرشک او نادعلي ولسوالیو کې پر سلګونه جګړه ځپلو کورنۍ مرستې ویشلي چې دا لړۍ به تر نورو سیمو هم ورسیږي. خو د تازه تصفیه شویو سیمو خلک بیا غوښتنه کوي چې د سیمو امنیت یې ټینګ او شخصي ماینونه دي وکښل سي. د 215 میوند کل اردو منصوبینو په نادعلي ولسوالۍ کې پر 450 هغو کورنیو چې د جنگ په لومړۍ کرښه کې پرتې وې خوراکي او البسه توکي مرسته وویشل. د کل اردو د دریمې پلې لیوای او قومندان ډګروال داود ناصر وایي دا مرستې یې د جنگ د لومړۍ کرښې د ځپل شویو کورنیو لپاره چمتو کړي دي. دی وایي تر دې د مخه یې په ګرشک ولسوالۍ کې هم تر 100 له ډیرو کورنیو سره ورته مرستې کړي دي. د نادعلي ولسوال سید محمد ګل هاشمي د ملي اردو له ځواکونو مننه کوي چې د جګړې ځپلو کورنیو لپاره یې په زیاته اندازه خوراکي توکي برابر کړي دي. دی وایي د جګړې د لومړۍ کرښې اوسیدونکي سخت شرایط تیر کړي دي او اوس په خورا ناوړه او ستونزمن حالت کې ژوند لري. د سیمې اوسیدونکي هم له مرستې خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې سیمه کې یې امنیتي پوستې نورې هم قوي سي او د کورونو له شاوخوا یې ماینونه پاک سي. د یادونې وړ ده چې د هلمند، نادعلي او نهر سراج ولسوالیو کې وروستیو کلونو کې سختې جګړې تیرې شوې چې د سیمې اوسیدونکي یې د اقتصادي او نورو ستونزو سره مخ سوه. په دې جګړو کې یې د کورنۍ د غړو د مرګ ژوبلې ترڅنګ کورونه هم ویجاړ سوي دي. اوس هم د چهارشنبې د ورځې مهم خبرونه. په کندهار کې د جمهور رئیس په خاصه پاملرنه د محصلینو لپاره 2 لیلیې جوړیږي.
د چهارشنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزارت د معین انجینر عبدالتواب بلاکرزي، مرستیال او سرپرست والي عبدالحنان منیب، د کندهار پوهنتون رئیس ډاکټر حضرت میر توتاخیل، علمي مرستیال د طب پوهنځي رئیس، استادانو د پوهنتون د بېلابېلو پوهنځیو رئیسان او استادانو له لوري په کادري روغتون کې د لیلیې د بنسټ ډبره کښېښودل شول. سرپرست والي عبدالحنان منیب وایي دغه لیلیه به په 9,000 متره مربع ځمکه کې د 14 میاشتو په موده کې د 2,000 محصلینو لپاره جوړه سي. مرستیال او سرپرست والي عبدالحنان منیب وایي په کندهار کې د ولایتي ادارې په غوښتنه او د جمهور رئیس محمد اشرف غني په خاصه پاملرنه د لیلیه محصلینو لپاره 2 لیلیې جوړیږي. ښاغلي منیب وایي د کندهار د هغه محصلینو لپاره چې د نورو ولایتونو څخه راځي او دلته زده کړې کوي په پوهنتون کې په 9,000 متره مربع ځمکه کې ورته د کندهار په کادري روغتون کې لیلیه جوړیږي. نن د کندهار پوهنتون د لیلیې لپاره د تاداب ډبره کښېښول شول چې په دغه برخه کې د ریاست جمهوري د زیربنایي پروژو ریاست مسؤلیت لري، هغه مسؤل هم د دی. نو دغه لیلیه به په 6 منزله کې او د 1 کال په جریان کې به تکمیل شي. د هیواد د لوړو زده کړو وزارت علمي معین انجینر عبدالتواب بلاکرزی وایي کندهار ته له راتګ سره سمې د دې ترڅنګ چې د لیلیه محصلینو لپاره د لیلیې د بنسټ ډبره کښېښوده، د طب پوهنځي د استادانو ستونزې هم د حل په موخه له نږدې واورېدې. ښاغلي بلاکرزی زیاتوي چې د لیلیه محصلینو لپاره به دغه لیلیه د 14 میاشتو په موده کې په پاخه او اساسي شکل سره ورغول سي چې پکې د محصلینو لپاره به د اوسېدو ټولې اسانتیاوې برابرې سوي وي. دغه تعمیر په خپله د جلال آباد رئیس جمهور د یو خاص پیرزوینې په اساس باندې دغه تعمیر کندهار پوهنتون د پاره دغه کې چې ورکول شي د نجونو لپاره او یو هم په همدغه شکل باندې په فراه کې جوړیږي. فراه ولایت کې هم دغه یو ستونزه شته. نو انشاءالله د دې په تکمیلېدو سره تقریبا په دې کې ټوله د اوسېدو اسانتیاوې چې د محصل لپاره په پام کې دي هغه مد نظر نیول شوي دي. په کندهار کې د 2 لیلیو او ځینو نورو راتلونکو پروژو کار د بنایي تصدۍ اړوند دی. د یادې تصدۍ مسؤل احمد ولی بریال وایي په کندهار کې یوه لیلیه په کادري روغتون کې او بله هم په عینو مینه کې په اداري کمپلیکس کې جوړیږي. د په خبره پر هره لیلیه باندې 150 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 6 منزله به ولري او هر منزل به بیا 20 د اوسېدو خونې ولري. په جنوبي حوزه کې د بنایي تصدۍ دغه مسؤل په کندهار کې د یو لړ نورو پروژو اړوند هم خبر ورکړ چې په خبره وروسته به تر قانوني مراحلو کار پیل سي. په کندهار کې د ریاست جمهوری د خاص 300 پروژو د جملو څخه نورو پروژې هم موجود دي چې د یادو پروژو څخه یو د کانفرنس تالار دی او ترڅنګ سالون اجتماعي دی او کندهار د لپاره یو تاریخي او ستر جامع جومات هم جوړیږي چې هغه هم د یادو پروژو یو برخه جوړي. هیره د نوي چې سرپرست والي عبدالحنان منیب د لوړو زده کړو وزارت معین انجینر عبدالتواب بلاکرزي، د کندهار پوهنتون رئیس، علمي مرستیال او ځینو استادانو د کادري روغتون د طب پوهنځي له یو شمېر تدریسي برخو څخه هم لیدنه وکړه او پر مهال یې له لوړپوړو چارواکو سره ستونزې او غوښتنې شریکې شوې. په کندهار کې د سیمه ییزو اردو د پراختیا ملاتړ په موخه یوه لویه غونډه جوړه شول. غونډه چې د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې 215 اتل کلي اردو په قومندانۍ کې جوړه شوې، پکې سرپرست والي عبدالحنان منیب، امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان، د 215 اتل کلي اردو قومندان ډګر جنرال امام نظر بهبود، په اسرائیل کې د غوث ملاتړ د ماموریت جنرالانو، ولسوالانو، قومي مشرانو، علماو او د مدني ټولنو ګڼ شمېر فعالانو ګډون کړی و. غونډې ته لومړی د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب خبرې وکړې. نوموړي د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د سیمه ییزې اردو پراختیا او رامنځته کېدل د امنیت لپاره یو ښه پلان وباله چې د په وینا د هرې ولسوالۍ ولسونه باید کلک ملاتړ وکړي. نوموړي ویل چې په کلیوالي سیمو کې د محلي اردو ایجاد به خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او له لوستو ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې د پروسې ته ځانونه جذب کړي. د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان بیا د خپلو خبرو پر مهال ویل چې ټول امنیتي ځواکونه په خپلو کې پوره همغږي لري او په قوي مورال جګړه کوي. هغه له سیمه ییزې اردو سره له خپله اړخه د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. غونډې ته دغه راز د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میر توتاخیل، د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې رئیس شیر احمد اکیار او د جمهور رئیس سلاکار مسعود اخونزاده خبرې وکړې. دوی د خپلو خبرو پر مهال د کندهار په ځینو ولسوالیو کې د سیمه ییزې اردو د رامنځته کېدو هرکلی وکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د ټینګ امنیت لپاره د حکومت د دې طرحې ملاتړ وکړي. ولسوالانو، قومي مشرانو او ځوانانو هم خبرې وکړې، خو غوښتنه یې وکړه چې سیمه ییزې اردو ته دې جذب کېدونکي کسان په سم ډول وروزل سي. دوی ژمنه وکړه چې د خپلو ولسوالیو او
کلیوالي سیمو په کچه به د محلي اردو ملاتړ او مرسته وکړي. پر همدې مهال دلته په سویل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت استرالوي جنرال شانان د خبرو پر مهال د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه د خپل پوره ملاتړ ډاډ ورکړ. جنرال شانان ویل چې له افغان لوري سره په ګډه د وسلوالو طالبانو په وړاندې پراخ عملیات کړي او د هغوی مرکزونه له منځه وړي. د غونډې وروستی ویناوال په کندهار کې د 205 اتل کلي اردو قومندان ډګر جنرال امام نظر بهبود نوموړي ویل چې سیمه ییزه اردو د هرې ولسوالۍ له اوسیدونکو څخه جوړه ده او دلته په 205 اتل کلي اردو کې تر بشپړ زده کړو وروسته خپلو دندو ته استول کیږي. په کندهار کې د 205 اتل کلي اردو مسؤلین وایي چې اوس مهال په ژړۍ، ارغنده، پنجوایي او شاولي کوټ ولسوالیو کې ځوانانو ته فرصت برابر شوی چې سیمه ییزې اردو کې نوملیکنه وکړي او تر مسلکي زده کړو وروسته خپلو دندو ته ستانه شي. اوس هم د پنجشنبې د ورځې مهم خبرونه. د 2019 مالي کال د پرمختیایي پروژو په اړه مشورتي غونډه جوړه شوه. د پنجشنبې په ورځ د اصلاح پروګرام د مسؤلینو له لوري په ولایت مقام کې غونډه رابلل شوې ترڅو د 2019 مالي کال لپاره د ښار او ولسوالیو په سطح اساسي ضرورتونه او حیاتي پروژې په نښه شي او په یاد پلان کې ځای پر ځای کړل شي. د پنجشنبې په ورځ د اصلاح پروګرام له لوري د 2019 مالي کال د ولایتي پرمختیایي پلان د جوړونې لپاره مشورتي غونډه رابلل شوې وه چې د مرستیال او سرپرست والي عبدالحنان منیب په مشرۍ پکښې د دولتي ادارو رئیسانو او استازو، د ټولو ولسوالیو ولسوالانو، د ولسوالیو د انکشافي او ولسي شورا مسؤلینو، قومي مشرانو، ځوانانو او ښځو برخه اخیستې وه. د غونډې د پیل په وینا کې د اقتصاد رئیس ګل محمد آرین وویل چې د 2098 کال لپاره په پرمختیایي پلان کې د ټولو ولسوالیو په سطح متوازن انکشاف په نظر کې نیولی دی او په خبره د نننۍ غونډې په مرسته دوی غواړي د ولس په مشوره او غوښتنه اساسي ضرورتونه په نښه کړي او د 2019 کال په پرمختیایي پلان کې ځای پر ځای کړي. په غونډه کې مرستیال او سرپرست والي عبدالحنان منیب وویل ولایتي اداره هڅه کوي د ولس په غوښتنه او د ولس ضرورتونو ته په کتو ورته حیاتي پروژې جوړي او تطبیق کړي ترڅو ولس ته په هره برخه کې خپل حق رسیدلی وي. ښاغلي منیب وویل اوس د ښار او ولسوالیو په سطح ظرفیتونه لوړ شوي دي او موږ د ولس او اړوند مسؤلینو په مرسته کولای سو خپل اساسي پروژې په نښه او په پرمختیایي پلانونو کې ځای پر ځای کړو. مرستیال او سرپرست والي د غونډې د ګډونوالو وغوښتل چې د 2019 کال په پرمختیایي پلان کې د خپلې سیمې اړوند د زراعت، آبیاري، روغتیا، پوهنې او ګڼو نورو برخو کې خپل اساسي ضرورتونه پیشنهاد کړي. وروسته په غونډه کې د 2019 مالي کال د پرمختیایي پلان د جوړېدو په اړه برخوالو ته لازم معلومات ورکول شول ترڅو ګډونوال په دې وپوهول شي چې څه ډول خپل اساسي ضرورتونه پیشنهاد او په یاد پلان کې ځای پر ځای کړي چې پر مهال د ګڼو ولسوالیو د ولسوالانو او نورو برخوالو له لوري وړاندیزونه، غوښتنې او نظریات شریک شول. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د 110 غریبو کورنیو سره د اړینو خوراکي توکو مرسته وشول. په مرسته شوو توکو کې غوړي، بوره، چای، وریجې، مالګه او نور اړین توکي شامل وو. د کندهار د اسحاق زو د شورا د مشر حاجي جمعګل اسحاقزي لخوا پر 110 کورنیو باندې وویشل شول. د یادې شورا مشر ښاغلی اسحاقزی وایي د دې مرستې لړۍ به تر نورو ولسوالیو هم ورسوي خو له خلکو غواړي چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي ترڅو خلک له غربت څخه خلاص او خپلې اړتیاوې خپله پوره کړي. هغه پر حکومت، خیریه بنسټونو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې په خپلو سیمو کې د بېوزلو او غریبو خلکو لاسنیوی وکړي. د سیمې اوسیدونکي چې مرسته یې ترلاسه کړې وه د خوښۍ ترڅنګ د سولې او امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړل. د دوی په خبره چې د جګړو له امله ډیر کسان بې ځایه سوي او خپل کښتونه او ډک کورونه یې پرې ایښي دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې فرصتونه د لاسه ورنه کړي او د خپلو خلکو د هیلو په موخه سوله وکړي. باید وویل سي چې د لوی کندهار د اسحاق زو شورا تر دې وړاندې د هلمند په لښکرګاه، ګریش او د کندهار په ښار او میوند ولسوالیو کې هم د بېوزلو او غریبو خلکو سره د اړینو توکو مرستې کړي دي. د کندهار تلویزیون ډیر درنو او قدرمنو لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو د تیر ونی مهم خبرونه هم دومره. تر بیا سره لاس رسوان ته اجازه ورکړئ. د الله په امان. ښه چای.